د هیبت الله سخت دریځي طالبانو ته ګرانه تمامیږي. امریکا وايي طالبانو سره حساب کوو. نور جزئیات هم دلته وګورئ. یو چینل هم سبسکرایب کړئ. اشرف غني به امریکا ته ویل چې د طالبانو په ژمنو باور مه کوئ، خو امریکایانو به ویل طالبان بدل شوي، دا د اوس د بدلیدو خوند څکي. د امریکا د ملي امنیت شورا د ستراتیژیکو اړیکو همغږي کوونکي جان کربي د جمعې په ورځ د مارچ په 3 د کپ 12 د متحده ایالاتونو د کانګرس د استازو د مجلس د یو غړي د اندېښنې په ځواب کې وویل چې متحده ایالات له طالبانو سره د هغوی د ژمنو په هکله حساب کتاب کوي. جان کربي دا څرګندونې وروسته له هغې وکړې چې د امریکا د کانګرس د استازو د جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال د پنجشنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن ته د یو لیک په استولو سره په ژورې اندېښنې وویل چې د ولسمشر جو بایډن اداره د طالبانو غړو ته د ویزو ورکولو په محدودیتونو ناکامه شوې ده. د هغه د دې اندېښنې په ځواب کې جان کربي له امریکا غږ سره په مرکه کې وویل موږ خپلو هڅو ته دوام ورکوو چې له طالبانو سره د هغوی د ژمنو او تعهداتو په اړه چې کړي دي حساب وکړو. موږ هغوی په کابل کې د یو قانوني حکومت په توګه په رسمیت نه دي پیژندلي. موږ یقینا نیت نه لرو چې په نږدې راتلونکي کې دا ډول کار وکړو. مکال د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ته په خپل لیک کې دا هم ویلي چې طالبانو په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د ناوړه کړنو مسؤل دي. دغه امریکایي قانون جوړونکي دا هم ویلي چې د امریکا اوسنۍ اداره د طالبانو د هغو غړو په وړاندې چې د ښځو او نجونو په وړاندې د ناوړه چلند مسؤل دي د ارادې د نشتوالي له امله د محدودیتونو په لګولو کې پاتې راغلي دي. مکال ویلي دي چې د امریکا د ویزو په صادرولو د بندیزونو لګول د ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو وحشتونو ته د ولسمشر بایډن د ادارې یوازینی ځواب دی. ښاغلي مکال د دې لیک په دوام کې ویلي چې زه له حکومته غواړم چې د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو د غیر انساني چلند په ضد د ځواب ویلو لپاره نور مهم ګامونه پورته کړي چې طالب چارواکو ته د ویزو په صادرولو پراخ بندیزونه پکې شامل دي. درنو کتونکو تاسو مو هم خپل نظر راته ووایئ. نظرونه مو راسره د دغې موضوع مربوط کمنټونو کې ولیکئ او د نورو معلوماتو لپاره مینه یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ.